خبریالان په څو شیبو کې سیمې ته راورسېدل او د خپل ژوند وروستۍ څو شیبې د خپل قاتل خواته ورسولې. همدلته شیبه وړاندې د ښار ارامه او له هیلو ډکه فضا یو ځانمرګي بریدګر د بمونو ډکې غېږې ته په چاودنې ورکولو له وحشت ډکه کړې وه. د امبولانسونو ترخو غږونو همدلته د ښاریانو په غوږونو کې د هغو مامورینو، زده کوونکو او ښاریانو د وژنې اعلانونه کول چې د ژوند په نیت سهار له کورونو راوتلي وو. دا د ثور میاشتې 10 یعنې د تېرې دوشنبې ورځ د سهار 8 بجې وي. لومړی زوروره چاودنه شوې وه. په سیمه کې لا د لومړۍ چاودنې ټپیان په خپلو ځایونو پراته وو چې یو بل غږ شو. یوه بله چاودنه وشوه. په هوا کې شته ګردونه او په ځمکه او لښتیو کې روانې وینې 2 چنده شوې. دې غږ د ولس ژبه پرې کړه. دې غږ د ولس سترګې وویستې او دې غږ هغه ادارې، هغه ځوانې هستۍ او هغه کورنۍ چې د نورو په غم پسې به ورکې وې د خپل غم په ټغر کېنولې. دې غږ او دې خونکاره چاودنې دا ځل خبریالان ووژل. دلته اوس ژوند په عادي ډول روان دی. د خبریالانو په وینو سره دا سړکونه او له وینو ډک لښتي که نن پاک شوي وینځل شوي، خو په ادارو کې د شته همکارانو، د هغوی د ملګرو او د کورنیو له وینو ډک زړونه به څوک ووینځي. خو دا خبریالان څوک وو؟ شامری فیضي پر اوږه د ناست ماشوم نور د تل لپاره بې پلاره شو. د فرانسې خبري اژانس اکاس شامری فیضي چې له 20 کلونو راهیسې افغانستان کې د سیاسي او ټولنیزو پیښو په اړه عکاسي کوله. یار محمد توخي د طلوع ټلویزیون عکاس او ویډیو خبریال یار محمد توخي چې له تېرو 14 کلونو را په دې خوا علم موبي ګروپ سره کار کوه. همکار یې راته د ده له مرګ وروسته د لومړي سهار کیسه کوي. میخواستم به دروازه نیوز داخل شوم، پایم یاری نمیکرد که ما به نیوز بیاییم و بسیار مشکل آمدم. تا 10 دقیقه نمیتونستم به داخل دفتر خود ما که یار محمد توخی همراه ما 1 دفتر می بود داخل دفتر شدم. وقتی که داخل دفتر شدم خیلی انتظار داشتم که یار محمد باز نشسته باشه، اما متاسفانه یار محمد ندیدم. دا د یار محمد توخي هغه المارۍ ده چې خپل وسایل به یې پکې ساتل. نن پکې د توخي د لاس له څو نښو پرته نه د هغه کیمره شته او نه د هغه تریپاټ. کیمره یې د ده په لاس کې ټپي شوې او له کاره لوېدلې، خو همکارانو ته یې یوازې د ده د لاس د کیمرې دا تریپاټ چې په موټر کې ترې پاتې و د لاس د نښې په توګه پاتې دی. د توخي مړی د کابل ریشخور سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. غازي رسولي دا تیزې شنورګې خو خوږې سترګې نورې پټې شوې. د مرګ په سبا یې همکارانو ورپسې په دفتر کې د قرآن کریم ختم نیولی و. نوموړی د یک ټلویزیون خبریالو. یک ټلویزیون له خپلو 2 کارکوونکو بې برخې شو. نوروز علي بل کمرمین و چې نن یې ځای خالی دی او د ناستې په ځای یوازې تصویرونه تر سترګو کیږي. امروز متاسف هستیم، انوریش خالی، کمرهش نیست، جایش متاسفانه خالی است، وجود نداره. خب خیر. دا د یک ټلویزیون د خبر څانګه ده. په نه زړه د کمپیوټرونو تر مخې ناستې همکاران دي. د پخوا په څېرې د کار مزه ځکه نشته چې په منځ کې غازي رسولي او نوروز علي نشته. د غازي د څنګ ناستې ملګری راته په نمجنو سترګو وغږېده. غازی رسولی را از 4 سال به طرف هم میشناختم و در همینجا بودیم و دقیقا اینجا میز ازی بود و یک بسیار زیاد ما در اینجا می بودم. مردم ها یک جا
کار میکردیم. از نگاه اخلاقش، یعنی رویه برخوردش هم روی همکارا خیلی ها متفاوت بود و قاضی رسولی گزارش‌هایی را کار میکرد که بسیاری همکارا که شخصا ما بودم از یعنی تهیه گزارش عاجز میموندم و او یعنی به دنبال گزارش‌هایی بود که بسیاری های ما یعنی از او سر باز میزدیم، اما قاضی رسولی او را صادقانه کار میکرد، تلاش میکرد. دا صحنه نو بیا بیله دردونکې ده. د غازي او نوروز علي په شتون له دفتره تللې همکارانې د دوی په نه شتون کې سره مخامخ شوې. د 26 کلن رسولي جنازه د کابل طیب خیلو او د نوروز علي جنازه د کابل ښار لویدیځ ته خاورو ته وسپارل شوې. دا د ازادۍ راډیو هغه سالون دی چې کارکوونکو به یې هر سهار پرې کاري ناستې درلودې. نن یې په کاري ناسته کې دا 3 همکاران نه وو: محرم دورانی، عبادالله حنانزی او سباون کاکړ. دوی ته یې اوس یوازې خاطرې او په دیوال دا راځړېدلي انځورونه پاتې دي. عبادالله حنانزی له خپل مرګ څخه 15 ورځې وړاندې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند په غم خواشیني ښودلې، خو له دې نه دی خبر چې دی هم ورپسې تلونکی دی. نن یې ځای خالي او کمپیوټر یې لاک دی. همکاران یې خپل زړونه د هغه په انځورونو ټکوروي. ولا ټول دوستان په تمه وو چې خپل دوستان بیا یو وارې وویني، حنانزی بیا یو وارې وویني. خو نن چې ټول دوستان راټول سو دغه دفتر کې چې موږ هر ورځ راټولېدو، یو بل سره روغبر کول، غېږ مو ورکول، یو بل مخ مو مچول، یو بل سره مو ټوکې کول، د یو بل د کور پوښتنې مو کول، د کوچنیانو پوښتنې مو کول، د حنانزی څخه د هغې د پوهنتون پوښتنې مو کول. نو نن بدبختانه چې حنانزی نه و چې زموږ هغه پوښتنو ته جواب ورکړي. د عبادالله حنانزي له ازادۍ راډیو سره د کار 15 کاله کېده. د یوه کال ناوې ورڅخه پاتې شوه. لا یې د اولاد خواږه نه وسکلي. نوموړی د ننګرهار اوسېدونکی و. جنازه یې د کابل ښار شمال خیرخانې کوتل په ذاکرین مینه کې خاورو ته وسپارل شوه. دا مخ نور د تل لپاره وګرځېده او هېڅ کله به راونه ګوري. له همدې رسنۍ د یوې بلې وژل شوې خبریالې محرم دورانی کیسه بیا بیخي دردونکې ده. د شریعتو پوهنځي د وروستي کال محصله محرم دورانی لا په رسمي ډول کار نه و پیل کړی چې په بې شمېره ارمانونو یې خاورې واوښتې. دې کمپیوټر ته لا پوره 10 ورځې هم ناسته نه وه او نه یې هم د نوې دندې د معاش سکه کړې وه. محرم دورانی تقریبا 2 اونۍ کېږي چې دفتر ته راتله. د دې رسمي قرارداد لا نه و شوی، خو دا راتله چې هغه له کار سره ځان بلد کړي. دلته له همکارانو سره به د کار په اړه د خپرونو په اړه غږېده. ډېره غلې نجلۍ وه. ډېر وخت به یې کتابونه ورسره او مطالعه به یې کوله، لیکل به یې کول، یعنې ډېره ارامه وه. په دغو کمو ورځو کې موږ دا وپېژندله چې دا یو ډېر ښه انسان دی. دا په دې تمه وه چې قرارداد به راشي، دلته به کار پیل کړي، د ښځو لپاره به کار کوي، د ښځو ستونزې د هغو لپاره به خپرونې جوړوي. خو متاسفانه قرارداد رانغی او دا لاړه. دې ځوان شاید په لومړي ځل بل چاته د مرستې لاس غځولی وي او هغه هم یو عمر خوړلي سپین ږیري ته. دا په ټپي حالت کې د مرستې محتاج د ازادۍ راډیو بل خبریال سباون کاکړ دی چې د سختو ټپونو له امله یې له پیښې څو ساعته وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. کیسې او خاطرې دومره دردونکې دي چې شاید تاسو به یې هم را سره وانورئ. کاکړ داسې یو څوک چې هغه به تل په خوله به یې تل خندا وه. هر څوک یې ځان سره خپل خوشحاله ساته. اوس موږ سره نشته دی. نشتون به تاسو لپاره د ازادۍ راډیو لپاره او د همکارانو لپاره ډېر سخت نه وي؟ ډېر زیات سخت دی. تقریبا موږ 15 کاله یو ځای کار کړی دی چې څوک له خپلې کورنۍ نه ستا سره په یو دفتر کې ډېر وخت تېر کړي، آیا د هغې شتون به سخت نه وي؟ نه شتون به د هغه څومره سخت وي، ډېره زیاته سخته ده.
موږ تقریبا 15 کاله شاوخوا په یو ځای کې سره ګډ کار کړی دی. ټوکې ټکالې م کړي دي، ښې او بدې، ریپورټینګ ته تللي وي، په یو بل باندې م ناست کړی دی، کار م کړی دی، خو ولې بېرته همغه خپل ملګري او همکاران. کاکړ په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون ارمان هم له ځانه سره ګورو ته یوړ. بند کمپیوټر او تشې څوکۍ ته یې همکاران د غم اوښکې تویوي. د سباوون د مرګ ورځ له ازادۍ راډیو سره د کار د 5م کال ورځ هم وه. له وادۍ 3 کاله تېرېده. مشر زوی بنیامین په یو نیم کلنۍ کې د پلار له ستر نعمته بې برخې شو. جنازه یې د 3 شنبې په ورځ د کابل ښار په قلعه فتح الله کې خاورو ته وسپارل شوه. د وژل شوو خبریالانو د کاروان بل لاروی بیا دا مینهګرکی ځوان علي سلیمي و. له مشل ټلویزیون سره یې د کار یوازې 2 اونۍ کېدې. لا به یې د ژوند خواږه نه وسکلي. سلیمي 20 کلن و. د مشل ټلویزیون د ادارې غم هم دروند دی. د کمرمین علي سلیمي په شمول یې 24 کلن ځوان خبریال سلیم تلاش هم له لاسه ورکړی دی. ملګري په نشتون کې د کار کولو حوصله نه لري. نن سهار چې کله راغللم د ده ځای مې ولیده. سهار به موږ وختي راتللو، ټولو به ښه ستړي مشې کول، بیا به مو پروګرامونه تنظیمول. خو نن سهار چې راغلو پر ځای مو سترګې ولګېدلې. هغه درد مو یې په زړه کې احساس کړل. هغه نشتون یې موږ ته بیخي د زغملو نه و. یعنې نه یوازې ما ته بلکې مدیر صاحب او همدارنګه د مشل ټلویزیون ټول کاري ټیم ته د ده نشتون بیخي د زغملو نه دی. یعنی موږ چې نن سهار راغلو د ده ځای مو ولیده، د ده ځای همدغسې خالی پاته و. سلیم تلاش حدود 24 سال عمر داشت و در یک خانواده نسبتا فقیر به دنیا آمده بود و ما با سلیم هر روز یک جا به طرف دفتر می آمدیم و دوباره از دفترم یک جا به خانه می رفتیم، چون در یک منطقه زندگی می کردیم. فرد خوش اخلاق، فردی بود با وصف ازی که ما مدیرش بودم، یک رفیق هم باش بودم و همیشه وقت رفاقت داشتیم و همیشه وقت با هم شوخی میکردیم و اکثریت وقتا که با هم یک جای میشتیم میگفت محمدی صاحب یک روز میشد ما تو هم در انتحاری برابر میشیم، باز تو میای بالای قبر ما استن میگی جا جایست که تلاش را بر خاک میسپارن، یا من میام بالای قبر تو میگی جا جایست که محمدی را به خاک میسپارن، دیگه هیچ متن نوشته نمیکنه. و بدبختانه او بازمانده ما بودم و ما باید بالای قبر از او استن میدادم که توانایی در من نبود. د تلاش ګوته لا په نکریزو سره وه چې په وینو سور وجود یې د خاورو میلمه شو. سلیم تلاش همدا تېره میاشت کوژده کړې وه. له حکومته مو وپوښتل د رسنیو په کور دې برید کې په لومړي ځل زیات شمېر خبریالان ووژل شو. ولس ته څه ځواب لرئ؟ کاملا رسنۍ د افغانستان د ملت سترګې او غوږونه د افغانستان د خلکو دشمنان غواړي چې د رسنیو په هدف ګرځولو سره د افغانانو سترګې ړندې او غوږونه یې کاڼه کړي. د افغانستان حکومت به دوی دې ته پرې نږدي. د افغانستان حکومت د رسنیو د خبریالانو د مسؤلیت ترڅنګ د هغوی ساتنې ته جدي اقدامات کوي. داسې موارد پخوا متاسفانه چې ډېر ول، ځکه زموږ ډېری پولیس نالوستي ول، ډېری پولیس مو نامسلکي وله. اوس په هر امنیتي حوزه او د کابل امنیه قوماندانۍ تر چوکاټ لاندې کوم پولیس چې دوی ته په هر ځل دوی ته توصیه کېږي تر څو پورې نه تنها د خبریالانو بلکې د ټولو خبریالانو په وړاندې له صبر، حوصلې، زغم او له نیک برخورد څخه کار واخلي. له رسنیو خبریالانو د ملاتړ اداره د تیر په اړه څه وایي او د راتلونکي لپاره به څه وکړي؟ در مورد دستاوردهای دفتر نی، وقتی ما میگیم خبرنگارای ما و آزادی بیان بزرگترین دستاورد 16-17 سال اخیر است. وقتی میگیم ما وضعیت خبرنگارای ما از دید کارشان از تاجیکستان بهتر است، از ایران بهتر است، از پاکستان بهتر است، از چین بهتر است. آنچه که باید انجام شود و مسئولیتش به دوش حکومت افغانستان است تأمین امنیت خبرنگار است. کاری که در این راستا انجام شده ایجاد کمیته های مشترک بوده که حداقل کمتر از 1 سال در بعض جایا و حولش 1 سال در کابل میشه ای انجام شده که اینا باید قضایا را بررسی بکنن و با نهادهای مرتبط مسئله امنیت خبرنگارا را تامین بکنن. ما روی یک مقرره امنیتی برای خبرنگارا کار میکنیم، به خصوص مقرره پوشش حملات تروریستی. د افغانستان په څیر یو هیواد کې چې رسنۍ هر ساعت د مرګ خبرونه خپروي،
خبریالان څه ډول ژوند لري؟ خبرنگار در کنار دیگه هموطنان عزیز ما که طبعا امنیت جانی ندارند بلکه بیشتر آسیب پذیر هستند، چون بیشتر مواقع در حملات و در جاهای ناامن بیشتر خبرنگارا بعد از حادثه حضور می‌یابند. حتی خیلی وقتا شده که قبل از نیروهای امنیتی خبرنگار خود به ساحه میرسانه. پس خودش یک نوع امنیت جانی هست. و از لحاظ معیشتی هم خبرنگار از لحاظ معیشتی و از لحاظ معاش آنچنانی ندارند. متاسفانه روز گذشته خبرنگارای ما که شهید شدن اغلبشون سرپرست دیگه در خانه ندارن، تنها نانآور خانواده هستن. اوس نو د ولس سترګې او ژبه د خبریالانو دا ټولګی چې هره شیبه د مرګ له ګواښ سره مخ دی څه به کوي؟ کار ته به ادامه ورکوي او که نه د ملګرو وژنې او د حکومت بېغورۍ ته به تسلیمیږي؟ طبعا لکه په دې وطن کې کار کول سخت دي. موږ منو چې ډېرې ستونزې شته، وروسته به هم وي او له دې سره به لاس او ګرېوان وي. خو هغه کارونه، هغه مسؤلیتونه چې موږ ته راغاړې دي هغه به کوو، بیا به یې هم کوو. داسې نه ده چې صحیح ده موږ دردېدلي یو، همکاران مو وو، خو موږ وېرېدلي نه یو. موږ به بیا هم کار کوو او هغه څه چې باید وي کو هغه به کوو. مطلق کار ته به ادامه ورکوو او یعنی سهار صاحب ما وویل چې دا زموږ کار خبریالي او زموږ او ستاسې په ټولنه کې مطلق دی کې شک نشته چې دا ډېر یو پاک مقدس رسالت ده او دا ولس په ټولو حق لري، په موږ هم لري. هره ورځ لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې دلته په دې وطن کې که ځوان مري هغه هم مور لري، پلار لري. پرون که زموږ 3 همکاران او د هغې په ګډون 6 نفره نور په خوست کې زموږ د کورنۍ او د ژورنالیزم د کورنۍ ځوانان شهیدان شو، یعنی مطلق یعنی تاثیر لري. اما بیا به هم موږ خپل کار ته دوام ورکوو او کوشش به کوو چې د پخوا نه یې ښه هم وکړو. یوه خبره کوم، موږ بیا هم خپل کار ته ژمن یو او په بېپرې او خپلواک ډول باندې هڅه کوو چې خلکو ته حقایق او رښتینې مسایل ورسوو. د خبریالانو په مرګ پیل شوې دا وین لړلې ورځ بیا له کابل ښاره لرې په خوست ولایت کې د بي بي سي د خبریال احمدشاه په مرګ پای ته ورسېده چې له همدې سره دغه ورځ له خبریالانو د ملاتړ بېلابېلو ادارو او بنسټونو د خبریالانو لپاره د تورې ورځې په نوم ونوموله. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. سید عمر سهار، شمشاد نړیوال راډیو ټلویزیون، کابل.